تیرو دوو کلونو کې طالبانو ګاونډیانو سره څومره جګړې کړي، آیا طالبانو له افغانستانه ښه دفاع کړې؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تیرو دوو کلونو په لړ کې له ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره نږدې 50 سرحدي نښتې شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له ګاونډي هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره سرحدي اصول مراعات کړي. د ښاغلي خانی په وینا دغه نښتې لومړی د ګاونډي هیوادونو له لوري پیل شوي او وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو ځوابي دریځ غوره کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان ټولو نیوز ته وویل ځینې سرغړونې شوي دي، ځینې کوچنۍ او سترې نښتې رامنځته شوي دي. تاسې شاهد وئ چې له پاکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره هم ځینې شخړې وي چې شمېر یې له 50 کم و. د کورنۍ چارو وزارت ویان بیا وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د ګاونډي هیوادونو له لوري 15 توغندیز بریدونه شوي دي. عبدالمتین خانی څرګندوي له ځینو لورو ځینې ستونزې لیدل کېدې. له ګاونډیو زموږ هیله دا ده چې د افغانستان هوایي او ځمکني حریم نقض نه کړي. موږ نه غواړو چې ورسره منفي اړیکې ولرو، خو ځینې توغندي چې توغول شوي پر وړاندې مو ښه عکس العمل هم لرلی دی. افغانان بیا وایي طالبانو د نورو ګاونډیانو سره ښې جګړې کړي، خو د پاکستان پر وړاندې غبرګون بیا قناعت بخشه نه وه. د نظامي چارو ځینې شنونکي بیا له ګاونډي هیوادونو سره د پولې پر سر نښتې د دواړو لور لپاره ګټورې نه بولي او ټینګار کوي چې سرحدي ستونزې دې د خبرو له لارې حل کړي. د نظامي چارو شنونکي محمد متین محمد خیل وویل که چیرې هر هیواد چې په نښتو شوو کرښو او یا هم نښان شوو کې پاتې شي او له هغه ځایه وړاندې رانه شي، هیڅکله سرحدي نښته نه رامنځته کیږي. د نظامي چارو شنونکي کامران امان هم ټولو نیوز ته وایي د افغانستان سرحدي ځواکونه د مناسباتو لپاره د ازبکستان او همدا ډول د ایران او پاکستان له سرحدي ځواکونو سره زیاته هڅه وکړه. دا ستونزې قرار د ختمېدو په حال کې دي او زه فکر کوم په راتلونکي کې به دا مسایل رامنځته نه شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.